خبر جنرال سمیع الله سعادت د جبهه مقاومت خپل د مرستو لومړی کاروان راوستوي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم د جنرال سمیع الله سعادت او حسیب قوای مرکز ترمن ټلیفوني خبرې مصب ترلاسه کړی دی. سمیع الله سعادت حسیب قوای مرکز ته وایي تاجکستان د لارې 1500 ټانګونه او په سلګونه میله ټوپکونه درلیږلي دي. د تاجکستان حکومت سره مو خبرې روانې دي. د جمهوریت چورلکې هم ټولې راکوي ټولې پنځشیر ته درول. خبرې سعادت زیاتوي چې وایي ترڅو یې چې د ژوندی یم خپل هیواد ته ساتنه به کوم او د خپل هیوادوالو لپاره مبارزه کوم. د جګړې غوښتونکی نه یم خو ملي بیرغ او ملي سرود او ملي اردو زما سره کرښه ده چې هیڅ کله یې پر معامله نشم کولای. د طالبانو زموږ ملي ارزښتونو ته احترام وکړي جګړو ورسره نه کوم او د خبرو لارې جوړجاړی کوم خو تر خپل ملي ارزښتونو نشم تیریدلی. ملګرو دا و زمونږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.